بسم الله الرحمن الرحیم د سی پلس پلس نوې ویډیو ته بخیر راغلی. په دې ویډیو کې به لکه څنګه مو چې فنکشن ډیکلیریشن او فنکشن ډیفینیشن باندې خبره کړې وه، په دې ویډیو کې دریمه برخه یې د فنکشن ډیکلیریشن باندې خبره کوو. نو راځو نوټس ته. په نوټس کې څه شی کوو، هغه کوم څه شی چې دا موږ دلته راځو فنکشن کالینګ ته. سمه ده. function calling کې موږ وایو چې executing the statement of a function is called function calling. تاسو ته به یاد وي چې موږ function declaration او function definition څنګه وکړو. صحیح ده. function declaration کې موږ څه وکړل، دلته که چېرته راشو function declaration کې موږ دا وکړو چې موږ یو ماډل یا سیمپل کمپایلر ته ورپېژنده. صحیح ده. سیمپل یا ماډل هم کمپایلر ته ورپېژنده کوم چې پرووایډ کوي څه شی انفارمیشنز کمپایلر ته ریټرن ټایپ، همدارنګه name of the function او arguments یا parameters چې ورته وایو. او د سینټیکس څنګه موږ سره فنکشن ریټرن ټایپ هم لیکه او بیا هم فنکشن نیم لیکه او بیا هم arguments ورته پاس کول. سمه خبره ده. مثلا زه وایم چې void مسج چې نل دی هیڅ نه مطلب ریټرن کوي. او د ریټرن ټایپ موږ څه شی موږ وویل دلته راغلو. ګوره ریټرن ټایپ what is return type. موږ وایو چې ریټرن ټایپ the result of a function is called return type. مطلب دا ریزلټ سره ریزلټ موږ ته راوځي، مطلب دا ریزلټ چې شی وي موږ سره، یا خو به دا ریزلټ چې شی وي موږ سره دا به څه شی وي، یو اریتمیک څه شی وي، مطلب یو نمریک ویلیو به وي، مطلب یو نمبر به وي، یا همدارنګه نمبر نه وي نو هیڅ څه به نه وي، مطلب هیڅ به نه ریټرن کوي، مطلب نمبر به نه ریټرن کوي، یو سټیټمنټ به ریټرن کوي. نو سټیټمنټ ریټرن کیږي نه، مطلب سټیټمنټ ډایرکټ څه شي کې پرینټ کیږي په کنسول ډسپلی باندې. چیرې تاسو توره پرده پیژندلې وي، سی ام ډي ولیکم، ګوره کنسول دغه پرده باندې موږ سره پرینټ کېده. سمه ده. کوم چې موږ ریزلټ ګورو نو هغه دپاره موږ چې لیکو هغه دپاره موږ وایل لیکو. سمه ده. دې باندې تاسو ته ما پرون خبره کړې وه. فلوټ مثلا ګوره ما سره ملټیپلای اف ټو نمبرز، موږ سره دوه نمبرو چې کوم هغه ملټیپلای کوي، ضرب کوي، نو مطلب چې دوه نمبرو ضرب شي وي، مطلب د ضرب عملیه وایي که نه. نو ضرب عملیه نه مطلب موږ سره یو ویلیو لاسته راځي، نمریک ویلیو یا حسابي یو عدد لاسته راځي، دا یو مجموعه لاسته راځي. نو د هغه څه شي کېږي مجموعه خیر د دې نه یو نمبر لاسته راځي، هغه فلوټ موږ سره چې کېږي ریټرن کوي. نو دې دپاره موږ څه کوو، یو نتیجه په څه شي کې لیږو، په فلوټ ویلیو کې. فلوټ موږ سره پوهېږي، فلوټ خو مطلب موږ سره ډیسیمل عدد اخلي. او وایډ ډسپلی څه شي کې موږ سره ګوره وایډ ما سره څه مه کوه، ایس مه کوه، ما سره صرف څه شي که ډسپلی سټارز کا، دغه لاین اف سټار چې دا موږ سره ډسپلی کا. نو تاسو دې باندې پوه شئ چې مطلب فنکشن نیم چې ده دا موږ سره ټیمپ ده او ریټرن ویلیو فلوټ ده، مطلب چې موږ ریزلټ به چې وي هغه یو فلوټ ویلیو موږ سره لیکي د ټیمپ. او همدارنګه دې کې ګوره موږ سره دوه قسمه ول چې یو پیرامیټرایز او بل نن پیرامیټرایز ول. پیرامیټرایز دا ګوره ما سره انټ ده، فلوټ ده او کریکټر ده، او دې کې موږ سره پیرامیټرز نشته. پیرامیټر هم موږ ویلې کله چې مطلب دغه انټ فلوټ او کریکټر موږ دلته دې فنکشن ته ورکړل، مطلب ډیکلیئر مو کړل، نو بیا به چې کې هلته کالینګ کې به چې کې دا ورته پرووایډ کوي، دغه درې څیزونه به ورته پرووایډ کوي د فنکشن ته، تر څو دا فنکشن کار وکړي موږ سره. مثلا فنکشن کالینګ ما ورته ویل ایگزیکیوټ کوو د سټیټمنټس اف فنکشن. دغه سټیټمنټ کوم چې دلته موږ لیکو د فنکشن کې، مطلب دا فنکشن شو کنه. وایډ ګوره ډیفینیشن ته یې راغلو، ډیفینیشن کې هم دا وګوره وایډ مطلب ریټرن ټایپ، فنکشن نیم او همدارنګه د پیرامیټرز مې ورکړه او دلته بیا باندې کار کوو، مطلب چې څه کار موږ سره وکړه. او بیا چې کله ریزلټ هغه کوم ریزلټ موږ پرینټ کول غواړو، د فنکشن نه کار اخیستل غواړو، هغه فنکشن کالینګ په تر سره کوو. ښه، هاو ټو کال ا فنکشن، اوس څنګه یې کال کوو، مطلب دغه سټیټمنټس ایگزیکیوټ کول غواړو، دغه فنکشن ته راغلو، دغه فنکشن ایگزیکیوټ کول غواړو، مطلب چې کار موږ سره یو کار وکړي. نو دا څنګه کوو؟ by referencing its name along with parameters. مثلا زه غواړم چې همدغه فنکشنز چې کوم دا زه کال کړم، نو دې دپاره به تاسو څه شی کوئ، دې دپاره موږ مین فنکشن لرو. صحیح ده. دا فنکشن لرو، دې کې به تاسو څه شی کوئ، نیم به ریفرنس کوئ. د فنکشن نیم چې ده موږ سره پرنټ ده، یا همدارنګه پرنټ نه زه وایم راشه څه شی کوه، دغه سټار فنکشن ده موږ سره. صحیح ده. د سټار دا خو ډیکلیریشن ده، خیر داسې ډیفینیشن موږ اخیستی وي. صحیح ده. او دې کې هم چې دغه سټار پیټرنس یې اوټ ورکړی وي. نو بیا به دې کې کالینګ دپاره بیا راځم، زه د کالینګ دپاره چې کوم، کالینګ دپاره صرف دا نیم ورته لیکم، څه شی، ډسپلی سټارز، ډسپلی سټارز. او موږ سره چې پیرامیټرز څه پکې نه، پیرامیټرز پکې دلته نشته. ګوره ډسپلی سټارز کې پیرامیټرز نشته، نو دا به چې کوي، دا به نن پیرامیټرز پرېږدي. د شرط دا ده چې که چیرې پیرامیټرز وي نو دلته به یې ورته خیږي، او که نه وي نو نه به خیږي. ګوره دلته موږ چې وایو
نو دلته چې دا موږ سره فنکشن کالینګ شو اصلا دا موږ په راځو په ډیف سی پلس پلس کې مکمله توګه وي خو دلته تاسو به باندې ځان پوي کوي ځکه پوي شي ازګه په یدلو هغه باندې البته ډایرکټ پروګرام کوي چې تاسو پروګرام باندې پوي شي تاسو مطلب په ذهن ورسیږي او دویم چې دا if a function has parameters arguments څخه دا مې ویلې سي دا it should be passed مطلب چې parameters یا arguments لري هغه پاس کوي ورته if a function does not have دا ختم شي note if a function has return value ما درته ویل کنه چې یو نتیجه دی لېږي کچې return value لري of numeric type د کم قسم ویډیو ریټرن کې موږ سره ما ویلې چې کچې return نه ویډیو کې نو بیا موږ واید لیکو څه شي لیکو موږ دا واید لیکو او کچې موږ سره چې یو انټیجر ټایپ یا همدارنګه انټیجر ټایپ فلوټ ټایپ ډبل ټایپ همدارنګه دا ټایپونه ول نو بیا د دې لپاره چې دا یو arithmetic expression it can be called in an arithmetic expression دا په arithmetic expression کې کال کیږي څه مطلب دا ان شاء الله پروګرام کې ډیف سی پلس پلس کې کار کوو arithmetic expression an arithmetic expression is an expression that results in a numeric value موږ وایو چې arithmetic expression چې دی حسابي عملی اسانه پښتو کې تم مطلب حسابي عملی موږ سره چې دی جمع ده ضرب ده همدارنګه جمع تفریق ضرب او تقسیم د موږ سره دا موږ سره چې د څلور عملی موږ سره موجود دي صحیح ده په حسابي هغه و د دغه مجموعه موږ چې کو د دې مجموعه به موږ لیکو مطلب د دې نه چې کوم نمریک ویډیو راستري چې هغه به موږ لیکو ریټرن کوو کچېره موږ سره ریټرن ضرورت وګوره ما سره انټیجر ویډیو ریټرن کې ریټرن مطلب یو نتیجه چې لیکو هغه نتیجه کچېره انټیجر ټایپ یا فلوټ ټایپ یا ډبل ټایپ هغه به حاصلا هغه کوي چې هغه په یو نمریک arithmetic expression په تر سره لیکو هرڅو ډیف سی پلس پلس خلاصوم زه د ویډیو سټاپ کوم او پروګرام انپوټ اوټپوټ سټریم اخلم او تاسو ته بیا واپس کیږم بسم الله الرحمن الرحیم راغلم بیا خپل پروګرام ته موږ چې کړه انکلود کړم دا انپوټ اوټپوټ سټریم سیدا همدارنګه یوزینګ اس په ټول سټرکچر مې جوړ کړی د پروګرام نو راځو د سټرکچر پروګرام کې موږ وایو چې فنکشنز وایو فنکشنز کې اول موږ څه شي کړی دا موږ سره درې مهمه برخې وي سیدا درې مهمه برخې موږ سره کمی وي چې موږ خپل نوٹ ته راشو او نوٹ کې وګورو دا ګوره موږ سره درې مهمه برخې وي چې فنکشن ډیکلیریشن او فنکشن ډیفینیشن او فنکشن کالینګ دا درې وړه به زه راوچت کما اپی وکم اپی کوي کول نو وروسته د براشم پیسټ وکم خو دا درې وړه به کامنټ کې واخلم سیدا نو موږ کامنټ څه کوو ملټیپل لاینز کامنټس چې فورورډ سلاش سٹار ګوره دا تاسو دوباره ریپیټ کیږي او دې ځکه چې کوي سٹار فورورډ سلاش نو دا موږ سره چې شي دا موږ سره کامنټ شولې دا درې مهمه برخې موږ سره موجود دي اول موږ سره فنکشن ډیکلیریشن یا پروټوټایپ چې ورته وایي دا راخلو چې کو او دا استعمالو کنټرول سی کوم او دې څنګه وروسته چې کوم ورته دې څنګه وروسته خو کچېره دا زره واخلم دا مطلب څه کوم سهل د سي دې زه دراوم کنټرول زد دا ټول کټ مې کړ دې زه دراغلم دلته مې پیسټ کړ چې درې برخې موږ سره مهمه فنکشن ډیکلیریشن باندې اول خبره کوو زه ګوره فنکشن ډیکلیریشن کې چې رزلټ دا کنټرول زد کوم کنټرول سی کنټرول وی او دا کمنټ کوم دا موږ سره کمنټ فنکشن ډیکلیریشن ما ویل چې اول موږ سره ریټرن ټایپ مطلب د فنکشن نتیجه بچي وي نتیجه څه انټیجر واخله ما سره چې کی باید موږ سره یو انټیجر ویډیو موږ سره ریټرن کیو نتیجه انټیجر یو arithmetic expression وي مثلا یو جمع عملیه اجرا کوم جمع عملیه چې کوم sum of two numbers مثلا چې کی د دوه نمبرو مجموعه اخلم سیدا دوه نمبر مجموعه څنګه اخلم زه هم چې د دوه نمبر مجموعه د پاره چې کوم موږ سره دوه ویریبل کار دي کنه انټیجر a او انټیجر b خو کچېری ډیکلیریشن کې راشي ما ته وی ډیکلیریشن کې دغه a او b منشن کول دلته مطلب ضروری نه دي دا به تاسو ته نه منشن کوي صرف تاسو دومره منشن کوي چې انټیجر دوه انټیجر ویډیو موږ سره پکاري دي د فنکشن لپاره پارامټرز لپاره صحیح ده نو د دې لپاره چې کوم لازم د دوه عدد جمع اخلم دا ډیکلیریشن چې دی باندې تاسو پوه شئ چې مطلب انټیجر ریټرن ویډیو د فنکشن نیم او پارامټرز یا ارګومنټس چې ورته پاس کوي اوس دغه مین فنکشن لاندې به تاسو دلته راځي صحیح ده و دې ځای کې به چیک کوئ دې ځای کې به تاسو فنکشن ډیفینیشن ورکوئ
چې دویمه برخه ده. صحیح ده. دویمه برخه چې فنکشن ډیفینیشن. فنکشن ډیفینیشن اوس راځم هوبهو همدغه لاین لیکم، دې کې څه تغییر نه راوړم، همدا کاپي کوم بغیر د دې څه شي ټرمینیټر یا سیمی کالن نه. ګوره سیمی کالن نه ورکوم، سیمی کالن په ځای چې کوم دې کې باډي اخلم، د سیمی کالن په ځای د باډي کې چې کوم اوس دلته اکچوال کوډ ورکوم. که چیرې تاسو خیال وي موږ وایو چې ډیفینیشن کې موږ دغه فنکشن اکچوال کوډ جوړو. اکچوال کوډ څه مطلب چې څه کار وکړي باید دا فنکشن موږ سره. صحیح ده. د فنکشن کار موږ سره چې ومالي چې دوه عدد باید جمع کړي موږ سره. نو دوه عدد جمع لپاره موږ څه کوو؟ موږ وایو چې انټیجر a او b دلته راځم اوس دغلته ډیکلیئر کوم انټیجر a او دا همدارنګه انټیجر b یا نمبر 1 او نمبر 2 هم اخیستلی شي، خو انټیجر a او b تاسو ثانیې لپاره مو ولیکل. اوس دې فنکشن کې څه شی کوم؟ دې فنکشن کې زه وایم چې څه واخله موږ سره a او b جمع کوم سره، خو دې لپاره انټیجر سم اخلم. سم یو بل ویریبل مې ډیکلیئر کوو a پلس b مې کوو. صحیح ده. a پلس b اوس دلته چې ورته وایم دلته وایم چې سی اوټ کا a نو سوري ښه دا مې ورکړه. اوس دلته چې کوم دلته ورته وایم چې ریټرن کا. اوس دلته ما سره ریټرن سټیټمنټ موږ سره پکارېږي. ولې؟ ځکه چې موږ سره ریټرنینګ د څه لپاره کوي؟ د ارثمټیک ایکسپریشن ده که نه، دې لپاره ریټرن ضروري ده لیکل دي. صحیح ده. ما ورته ویل که چېرې دلته وایډ و بیا وایډ کې ریټرن لیکل ضروري نه وه، ځکه چې موږ هېڅ نه ریټرن کوو. دې کې موږ څه ریټرن کوو؟ موږ سم که نه یو ارثمټیک ایکسپریشن ده که نه چې a پلس b د دې یو نمریک ویلي یا مجموعه چې ده هغه سم هغه لیکو، نو ځکه موږ ریټرن لیکو. ریټرن اوس دې کې څه که سم پاس کا ورته. دې بریکټس کې هم اخیستلی شي، سم ولیکه او د بریکټ نه بغیر هم اخیستلی شي. فار ایگزامپل داسې مې ولیکئ. صحیح ده. چې څنګه تاسو لیکئ هغسې تاسو لیکلی شئ. اوس دلته د فنکشن کالینګ ته راځو، دریمه برخه. دا تر ټولو مهمه برخه ده. صحیح ده. فنکشن کالینګ، فنکشن ډیفینیشن او فنکشن کالینګ دواړو تر ټولو مهمه برخه ده. او یو بله خبره چې تاسو باید پید ولرئ، کله چې مطلب دا فنکشن تاسو دلته بر ډیکلیئر کوئ نو بیا ډیکلیریشن ته ضرورت نشته. صحیح ده. فنکشن ډیکلیریشن د ډایرکټ څه شی تاسو کوئ؟ فنکشن ډیفینیشن ورکوئ. نو ځکه درته وایم چې فنکشن ډیفینیشن او فنکشن کالینګ سره مهم څیز ده. فنکشن ډیفینیشن کې موږ چې کوو فنکشن جوړو چې دا اکچوال کوډ ورکوو چې څه کار موږ سره وکړو. اوس دې کې ریټرن چې کوي موږ سره دوه عدد جمع کوي که نه. اوس راځم که چېرې فنکشن کالینګ ته دلته راشم، فنکشن کالینګ ما درته چې ویلې موږ څنګه فنکشن کالینګ کوو؟ ریفرنسینګ کوو، هغه نیم یې د فنکشن نیم ورته منشن کوو. صحیح ده. سم اف ټو نمبرز اوس دلته زه لیکم څه کوم؟ سم او دا مې کیپیټل لیکلی. ښه دا به تاسو چې کوئ فنکشن او ویریبل نیم کول دواړه سیم دي. موږ سره څنګه نیم کوو؟ ګوره اول لیټر سمال ده د فنکشن او نور ګوره د هر ورډ اول لیټر به کیپیټل وي. ګوره د اف اول لیټر کیپیټل ده، د ټو او د نمبر هم. نو راځم دلته چې لیکم سم اف ټو نمبرز او بیا چې که دلته اوس ګوره موږ سره چې وي که چېرې دا زه راشم ختمه کړم، اوس دې کې ما سره چې دي ګوره دوه ارګومنټس ضروري دي که نه، a او b. دا به اوس دلته پاس کوې ورته، ځکه زه درته وایم چې پیرامیټرز موږ چې د یوزر انپوټ په شانتې کار کوي. مطلب فنکشن کې چې کوي یوزر انپوټ په شانتې چې دلته دا واخیستل او دلته به انپوټ ورکوي. اوس که چېرې زه دا فنکشن کمپایل کړم دا پروګرام، ګوره دا موږ سره وایي غلطي ده. غلطي په کوم ځای کې ده؟ too few arguments to function integer sum of two numbers integer مطلب دغه کې دوه arguments ته پرېښي. انټیجر ګوره دلته موږ سره سور لاین ورکړی انټیجر a او انټیجر b. دې دوه ویډیوګانو تاسو پاس کړئ. زه ورته وایم چې 15 او څه شی کا 15 ما سره پاس شول، یا همدارنګه او 15 بس ده. نو 15 مجموعات څه شی ده موږ سره هغه درشي. ګوره چې څنګه فنکشن کال شي دا فنکشن، نو موږ سره چې 15 ما پاس کړی ورته که نه. نو 15 چې انټیجر ویډیو ده که نه، زه پوهېږم چې انټیجر اخلي موږ سره هلته سور لاین کې وښوده. نو انټیجر راشي رابشي دلته څه دې ځای ته به راشي. دلته چې راغی سم اف ټو نمبرز فنکشن ده موږ سره او ریټرن ټایپ چې ده مجموعه موږ سره هغه کوم ریزلټ چې دغه انټیجر ټایپ ده او دې کې a کې به 15 سټور شي او b کې به دا 15 سټور شي. مطلب انیشلایز بشي د ویریبل. داسې اسان ورته وایم. صحیح ده. مطلب ما انپوټ ورکړی ما ورته ویل چې انپوټ په شانتې کار کوي د ارګومنټس د یوزر فنکشن کالینګ کې. دا یوزر فنکشن کالینګ ده که نه، ما کالینګ برخه ده. او اکچوال کوډ موږ سره ګوره بیا راشي انټیجر موږ سم یو ویریبل اخیستی ده او a او b مې ورکې جمع کړي دي. موږ سره 15 پکې پروت ده، 15 لس شول او په سم کې سټور شو او دا ریټرن شو. ریټرن چې کوم ځای ته شو؟ د مین فنکشن ته راغی. څه دې ځای ته راغی او دې ځای کې چې کې سم اف ټو نمبرز دې کې اوس موږ سره لس پرتې دي. خو دې دپاره چې دا اوس پرنټ کې دې کې به څه کوي؟ دلته اول ته به راځي دلته. صحیح ده. نو موږ سره چې ریټرن کوي دا یو انټیجر ویډیو ریټرن کوي. انټیجر دلته به ولیکم ریزلټ از اکول ټو
result is equal to what result is equal to sum of two numbers 5 and 5 نو دا چې شي دغه فنکشن چې کله کال شو دا a او b ته 15 ویلیو اساین شوی او دا جمع شوی سم کې څو شوی او دا ریټرن شو اوس ریزلټ کې موږ سره دا ویلیو سٹور ده اوس دغه ریزلټ چې کدي ځنه پرینټ کړي سی اوټ کوم سره ریزلټ پرینټ کا اوس دا چې کا دا پروګرام کمپایل اینڈ رن کا ګوره موږ سره لس پروت ده صحیح شو نو دا ویلیو د کوم ځای راغله دا ویلیو دلته ګوره را کمپایلر راشي چې دا موږ سره اول فنکشن وګوري ماډل چې موږ سره پروت ده انټیجر ټایپ د ریزلټ په انټیجر ویلیو وي او همدارنګه